دا مې هوش رانه په څه وخت کې پردی شو چې جانان راته په تلو ډېر ښه دی ډېر ښه دی دا مې هوش رانه په څه وخت کې پردی شو چې جانان راته په تلو کې مسکی شو او د وطن د معشوقو په هغه نازو د وطن د معشوقو په هغه نازو په سرونو د چړو باندې چتلی شو په سرونو د چړو باندې چتلی شو ارشاد ډېره ده ښایستونه نه په خپلو کې تقسیم شو څوک بلاړ شو څوک ټول شو څوک رېدی شو او چې ولیدم چې شاته راپسې دی چې ولیدم چې شاته راپسې دی د ملګرو نه په چل باندې وروستی شو او هغوی ونه لید چې چا لیدلی نه شو هغوی ولې لید چې چا لیدلی نه شو ډېره ده هغوی ونه لید چې چا لیدلی نه شو هغوی ولیدو اشنا چې چا لیدلی ډېر ښکلی دی ډېر ښکلی دی قرآن به راته پرېښورې حاضر تشریح مانه غواړې بیا زما تشریح ختمه ده هغوی ونه لید چې چا لیدلی نه شو هغوی ولیدو اشنا چې چا لیدی شو د رنجو خال هم دعوه د ښایست وکړه د رنجو خال هم دعوه د ښایست وکړه قصه ګرانه شوله هر سړی ډېر زبردست ډېر ښکلی د رنجو خال هم دعوه د ښایست وکړه قصه ګرانه شوله هر سړی شو سمندر چې خوځولی پرون نه شو سمندر چې خوځولی پرون نه شو نن یې ګوره خپله سمندر چې خوځولی پرون نه شو نن یې ګوره خپلو لاړو کې راښوی شو او دا یو شعر به ستاسو دپاره په کې مونږ ساتلی وو څښاپوټي او وربي ته وربي دلته یو بوټی دی مونږ ساتلی وو څښاپوټي او وربي ته رامبېلې خسرو ګلونو ته ستاسو نشانیانې په ګډه مونږ ساتلی وو څښاپوټي او وربي ته رامبېلې خسرو ګلونو ته رمبې شو او ما ته یاد دي د فرعون غوندې غرق شو ما ته یاد دي د فرعون غوندې غرق شو په دې کلي کې چې کوم یو سړی خدای شو ما ته یاد دي د فرعون غوندې غرق شو په دې کلي کې چې کوم یو سړی خدای شو او د نیخوالي سیدوالي برکتو چې الف ټولو حرفونو ډېره ده زبردست مننه د نیخوالي سیدوالي برکتو چې الف ټولو حرفونو نن یې پلار ته راله غږ وکړه تیموره نن یې پلار ته راله غږ وکړه تیموره وایي راشه ماما زوی دی ډېر ښکلی دی ډېر زبردست راشه ماما زوی دی لیونی